ته به څومره ښکلی وې زه خو دې بنده لیونی کړی یم صحیح شوه که نه ښه ودرې یو بل زړه داسې درته وایي چې مکتب یې ساره شروع کړو ولې چې لږ متراوت کړو یاره یولسم نه دې شروع کړم کینه یو پښه دې په بله واړوه قرار کینه یو پښه دې په بله واړوه او تاسو ته به زه یو شعر وایم خو سور کې شم وی چې خدایه ته به څومره ښکلی وې خدایه ته به څومره ښکلی وې زه خو دې بنده لیونی کړی یم صحیح شوه که نه ښه ودرې یو بل شعر سره ده وی جانانه غم دې مسلمان ده جانانه غم دې مسلمان ده مه د ملا ځان نه مخکې ویښوینه وی چې جوړه راته ټول کلي کې زابه ده جوړه راته ټول کلي کې زابه ده لوړه مې د ده ښکلې ستابه ده بیا هم سلامونه درنو لیدونکو یو ځل بیا مو غوښتل چې راشو د احمد ګل استاد تر څنګ چې ډېر په زړه پورې شعر یې له موږ سره شریک کړی و په زړه پورې خبرې را سره کړې وې چې ډېر مشهور هم شو په لنډ وخت کې او خپل کلی کلیوال یې خلکو ته وروپېژندل نو ومو غوښتل چې بیا ورسره یو لنډ کوچنی بنډار وکړو د هر څه نه مخکې سلامونه وړاندې کوم ستړي وعلیکم سلام تاسو ته مخکې ډېره مننه تاسو نه چې موږ سم بنډار مننه احمدګل استاد صاحب وایي یو خبر شوی وایي چې مکتب بېرته له سر نه شروع کړي زړه داسې درته وایي چې مکتب یې ساره شروع کړو ولې چې لږ متراوت کړو دا مکتب د زده کړې لپاره وایي که شهرت لپاره زده کړې لپاره چې لږ هر څه پرې زده کړو شهرت مخکې پیدا شي دواړه پکې غواړي څوم نه شروع کړې یاره یولسم نه دې شروع کړم نه اول څه درسونه دې زده دي چې یولسم نه شروع کړې درسونه زده دي خو والا یې نه شهرت نه ویره دي نه چې ویر دي بیا په اجازه نشته د بېرته دې اول نه وایي اول نه دې شروع دا څه فکر کې سخت دی که اسانه ده جرايمو فکر سخت ده اسانه دی اسانه به دی ګرځم را ګرځم ډېر سرګردان یم لاس کې مې ټرک ده یو ځای چې جوړ کم بلې کرک ده ډېر سرګردان یم لاس کې مې ټرک ده ډېره مننه نو احمدګل استاد صاحب داسې تاسې نه دا بنډار له تاسو سره نه کېږي چې داسې اشاره وکړو دا راته ووایه تاسو خو د 12 یا د 18 نه مکتب شروع کوئ که نه دا انځمپیان معلمان ډېر بېکاره دي یو سپینګری د پیدو په معلم څه درته کوي نه دا انځمپیان به ډېر تاسو ته جالب وي ټول تاسو دا به بیا څنګه کېږي هغوی ته به څنګه چوکیګانې کېږي تعظیم ورسره کوه درس ورسره ښه نو
بیا مجلسونه به څنګه کوئ؟ هغوی خو واړه واړه ماشومان او ورسره مجلس هم نه کېږي، مجلس کسان به هم نه بیا څه کوئ؟ نه دوی خو مکتب ویلی دی، دوی خو نه راځي، د استاد سره بنډار شروع کوئ. بس کور دې ودانه ډېر خوب بنډار به راسره وکړ او یو نوي خبر نه مو خبر کړو چې د اول صنف تر 11مه پورې پرېږدي، د 12 نه شروع کوي مکتب، نو دا به بیخي سرچپه کاري او ټوله نړۍ کې به لومړی ځل یاد شي یو شخص چې 12 نه مکتب شروع کوي. نو ډېره جالبه خبره کور دې ودان چې موږ ته یې وخت راکړ او ټولو ورونو نه دې هم نړۍ مننه چې ولاړ دي او داسې یو بنډار یې را جوړ کړ. نو نور به مو وخت نه نیسم، خوږ بنډار مو راسره وکړ، الله مو عمر زیات کړه، ستاسو په عمر کې مو برکت واچوي. بس همدا تاسو چې ژوندي یئ زموږ همداسې خوږ بنډارونه به جوړېږي. بس مننه ډېره زیاته کور دې ودان. مننه دوستانو، وخت مو نیکمرغه، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به یاست او د هر جبو کې به نغښتې وئ. بیا هم ډېر خوشحاله یم چې دلته ځینې ګډونوال راغلي دي او موږ سره دلته همکاري کوي. نو زه هم یو ترنم درته وایم، دغه ترنم انتخاب شوی ده، خپل ترنم مې نه ده، نه خپل بیتونه دي چې تاسو ته زړه ولې خوري قربان پام دې په بلا واړوه، زړه ولې خوري قربان پام دې په بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، که نه غږېږې وغږېږه زړه ته یې نږدې کړه، که نه غږېږې وغږېږه زړه ته یې نږدې کړه، زړه ولې خوري قربان پام دې په بلا واړوه، زړه ولې خوري قربان پام دې په بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، چې ځای بار بار مه وایه چې ځمه ځمه ځمه، چې ځای بار بار مه وایه چې ځمه ځمه ځمه، چې ځای لاړه شه خدای دې لکه بلا واړوه، چې ځای لاړه شه خدای دې لکه بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، که ځاله وي انګور وي او که زهر د زمزم، که ځاله د زمزم وي او که زهر د زمزم، څه ما لره که ژونده څه له هغه لا واړوه، څه ما لره که ژونده څه له هغه لا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه، قرار کښېنه یو پښه دې په بلا واړوه. مننه کوم، قربان مو شه.
لکه زمریان دي خو یو کېږي نه، لکه زمریان دي خو یو کېږي نه، د یوې مور بچیان دي خو یو کېږي نه، د ځمکې هر طاقت یریږي ترې، د ځمکې هر طاقت یریږي ترې، داسې نران دي خو یو کېږي نه، د ازادۍ او امنیت په لور، د ازادۍ او امنیت په لور یو ځای روان دي خو یو کېږي نه، په سر کفن لکه شمله ساتي، په سر کفن لکه شمله ساتي، تکړه ځوانان دي خو یو کېږي نه، بدو ته بد او ښو ته ښه وایي، بدو ته بد او ښو ته ښه وایي، ډېر هوښیاران دي خو یو کېږي نه، ډېر هوښیاران دي خو یو کېږي نه. بس الله دې وکړي چې دې خوښ